مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. تعليم الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، موږ هغه حالات بیانول نو زما کار صبر جمیل دی چې خلقو ته هیڅ شکایت ونکم او هم د الله جل جلاله څخه دغه خبرې د تحمل کولو او زغملو کومک غواړم چې دا د سورة یوسف د 18 نمبر آیات آخري حصہ ده او بیا د دوی څخه مخ واړاوه او پریوته. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي ما خپل ځان تر دې کم او کښته باله چې زما په باره کې د قرآن مجید نازل سي، مګر دا امید مې وو چې شاید رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په باره کې خوب وویني چې د هغه په واسطه مې الله جل جلاله بریک، ځکه د انبیاو خوب حق دی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي په دغه وخت کې چې موږ سره ناست وو او ما ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته شاور ګرځولې و چې جبرئیل علیه السلام راغلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحی په نزول کې پټ شو. د وحی د نزول علامه و دوی ته معلومه وي کم کیفیت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د وحی د نزول په وخت کې ورپېښېدی هغه حال ورته پیښ او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم خولې را ماتې شوې. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورولار سو او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په یو پټو سره پټ کړ او دوی په انتظار کښېنستل. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وايي په ټول عمر دغه سخت ساعت نه دی را باندې تیر شوی لکه دغه د وحی څو لحظه، ځکه بیریدم چې اوس به د عائشه په نبرات خبر یا حال راسي. رښتیا هم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پر کورنۍ دغه لحظه هغه شدید او د تشویش ډکه لحظه وي. د اسمانه وحی نازلېږي او د هغه ډیرو خبرو چې تر یو میاشتې زیات دوام وکړي د فیصله لحظه دي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي مگر زه په والله هیڅ نه بیریدم او نه می تشویش درلودي، ځکه زه په هدم چې زه بریم او الله جل جلاله ظلم نه کوي. نو وايي دغه د وحی د نزول په وخت کې والله هیڅ نه بیریدم او نه ورختاوم. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحی د نزول د حالات څخه ووتی خندل او اوله خبره چې یو فرمایل هغه داوه یا عائشه الله جل جلاله تبارکړه. د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها مور و حضرت عائشه ته ویل ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورولارسه شکر یې ادا کړ. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها چې په خپل الهی براءت سره نازیده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر هغه محبت چې د دې سره درلودي پوره باوري و، نو یې وویل والله هیڅ کله به ودا علیه الصلاۃ والسلام ته نسم ور ولاړه او بیل الله د هیڅ شکر به نکم ادا.
بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې خلق دې راټول شي. خلق راټول شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر ته وختی او په خطبه ویلو شروع وکړه او د سوره النور هغه آیاتونه چې دغه اوس نازل شو او مسلمانانو ته تلاوت کړه. الله عز وجل د سوره النور په 11 نمبر آیات کې فرمایي ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم ولا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. یعنی بشک هغه کسان چې د عائشه رضی الله تعالی عنها په باره کې دغه لوی او غټ درواغ راوړي دي دا ستاسو مسلمانانو څخه یو ډله ده. اے صادقه مسلمانانو تاسو دغه درواغ ویل د ځان د پاره شر مبولي بلکې دغه د درواغ تهمت ستاسو د پاره خیر دی چې په هغه کې تاسو ته ثوابونه او درجه درکول کیږي. دغه خطاب وهغه مسلمانانو ته دی چې هغه ته دغه واقعي په سبب تکلیف ورسېدلی وو، خاصتا حضرت عائشه او د هغې کورنۍ ته. په ظاهر دغه واقعه زړه دردونکې واقعه وه خو په دننه کې ډېرې فائدې پرتې وې. آیا دغه لږ فخر او شرف دی چې خالق الکائنات جل جلاله په خپل پاک کلام کې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها براءت او پاکي نازل کړ او د دې دشمنان یې خوار او ذلیله رسوا او شرمنده کړ او د قیامت تر ورځې پورې د ټولو قران ویونکو پر ژبه د حضرت عائشه د عفت او پاکي ذکر جاری دی. او که پس له نزوله دغه مبارکو آیاتو و یو چاته شک یا شبهه پیدا سي هغه کافر دی ځکه د قران مجید د صریح احکام او آیاتو څخه انکار کفر دی. او تر دغه آیات ورسته هغه نور ټول آیاتونه چې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها براءت پکښې دی دغه ټول آیاتو د نزول سبب دغه واقعه ده. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې درې نفر دې په درو ووهل شي. دا هغه درې نفر و چې په صریح الفاظو یې خبرې کړې وې چې دغه درې نفر د مسلمانانو څخه و. منافقین هم نه و که څه هم مسأله د منافقینو څخه را شروع شوه او په یوه خبیثه طریقه سره عملي کړه. داسې دلیل پر ځان نه پرېښاوه چې دوی دې ونیول شي مګر هغه چې په دام او مشکل کې ولوېده هغه مسلمانان و. هغه مسلمانان چې خپل ژبه یې نسوای ټینګولای. نو مستح ابن ابي مستح رضی الله تعالی عنه په درو ووهل شو چې د اهل بدر څخه او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خاله زوی وو. او حمنه بنت جحش رضی الله تعالی عنها په درو ووهل شو. حمنه د زینب رضی الله تعالی عنها خور ده. هغه زینب چې ام المؤمنین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجه ده او د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بنده. په خپل زینب رضی الله تعالی عنها خپل خله او ژبه وساتل. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي مگر زینب خپل ایمان وساتي که څه هم هغه بنوه خو چپ خلصوه. په دې موضوع کې خبري ونه کړې. اما حمنه چې د زینب رضی الله تعالی عنها خور و ژبه ونه ساته او په درو ووهل شو. دریم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شاعر حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه په درو ووهل شو چې دا ټول مسلمانان و او منافقان خلاص و. د منافقانو د خلاصېدو لپاره دوه علت و. یو دا چې هغه په اشاره او کنایه سره خبرې کولې پر ځان یې دلیل نه پرېښاوه خو نور خلک یې په څا کې واچول. او بل دا چې ټول شرعي حدود یا جزاوي لکه قصاص رجم د لاس پرې کېده په درو وهل د مسلمانانو د پاکېدو لپاره دي. د هغه ګناه څخه چې دوی کړی ده په پاکیږي مګر منافقان چې اصلا کافران دي د هغو لپاره پاکېده نشته. خاصتا عبد الله ابن ابي رئيس المنافقين چې الله عز وجل وهغه ته په دغه آیاتو کې اشاره کړې ده او د هغه سزا او جزا یې هم شوولې ده چې هغه لره عذاب عظیم دی. هغه چې الله عز وجل فرمایي والذي تولى كبره منهم له عذاب عظیم. یعنی هغه څوک چې دغه درواغو مشرتوب او رهبری کول
دغه موضوع مسؤلیت پر غاړه اخیستی وو چې د ابی زوی منافق دی، هغه لره په دارینو کې ډیر لوی عذاب دی، په آخرت کې اور او په دنیا کې ذلت او رسوایی چې د قیامت تر ورځې به په منافق سره یادېږي. او الله عز وجل د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ د رویه او فکر تعریف وکړي کوم چې د په دغه موضوع کې اختیار کړی و. الله عز وجل د سورة النور په 12 نمبر آیات کې فرمایي: لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. یعنی ولنه کوم وخت چې تاسو دغه خبره واورېده نو هغه ایمان درلودونکو نرو او شذو په خپل مابینو کې د خیر ګمان کاوه او دوی ټول ویل دا خبره ښکاره او معلومدار ده. په دغه مبارک آیات کې د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ ورویه او کړلارې ته اشاره ده. هغه داس کوم وخت چې دغه افک په متعلق فتنه او خبرې ډېرې زیاتې شوې نو د ابو ایوب رضی الله تعالی عنہ شذ ام ایوب و ابو ایوب ته وویل: یا ابا ایوب آیا ته دغه خبرې نه اورې چې خلک یې د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په باره کې کوي؟ د ویل اورم یې. شذ ورته ویل: نو ته څه وایې؟ ستاسو فکر دی؟ د عاقل او مسلمان سړي و جواب ته وګوري. ابو ایوب ویل: یا ام ایوب کته د عایشه پر ځای وای دغه څه کول؟ هغه ویل: یا والله. ابو ایوب بیا ویل: کزه د صفوان پر ځای وای دغه څه کول؟ شذ ویل: یا والله الله دې وساته. نو ابو ایوب رضی الله تعالی عنہ ویل: عائشه صدیقه د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ لور د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوجه د مسلمانانو مور تر تا ډیره بهتره او شده. او بیا صفوان رضی الله تعالی عنہ تر ماشه او بهتر دی. نو څنګه به موږ پر دوی شک او ګمان کوو او د ځانه به خبرې کوو؟ دا ټول درواغ دي. نو ابو ایوب الانصاری رضی الله تعالی عنہ خپل جبه وساتل او خپل شذې ته هم وروښول چې په دغه حالاتو کې سړی باید څه وکړي. د نور سره هم باید په ادب او احترام معامله وشي. نو الله جل جلاله دغه فتنې څخه خلاص کړي. او مستح رضی الله تعالی عنہ هغه چې په درو ووهل سو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خاله زوی وو. څنګه چې ډیر غریب او مسکین وو نو خرڅ او مصرف یې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خپل مال څخه ورکاوه. خو کوم وخت چې مستح رضی الله تعالی عنہ په دغه موضوع کې بل ضرورت خبري وکړي آیا دا مناسبه و؟ دا د هغه کومک او نیکی بدلاوه؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ټول مصرف ورکاوه او د هغه نیکی په مقابل کې پر لور افک ووایه. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قسم یاد کړي چې تر دې وروسته به مستح رضی الله تعالی عنہ ته خرڅ او مصرف نور کو. سو د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې د سورة النور په 22 نمبر آیات کې فرمایي: ولا يأتلي اولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. یعنی قسم دې نکوي خاوندان د فضیلت او خاوندان د پراخي د مال چې د الله په لار کې به نفقه نور کوي خپل اقرباو مسکینانو او مهاجرینو ته، او شای چې عفو دي وکي او شای چې تر هغه ګناه دي ورتیرسي. دا داسې آیات دي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ و مستحته د خرڅ او مصرف نور کولو څخه منع کاوه، بلکې په دې سره امر کاوه چې د مستح رضی الله تعالی عنہ خرڅ او نفقه دي ورکي. او نور هم الله جل جلاله په فرمایي: الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. آیا تاسو خوش نه لرئ چې الله عزوجل دغه عفو په سبب مغفرت درته وکي؟ او الله بخښونکی او د ډېر رحم خاوند دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې دغه آیات شریف واورېدي څه ویل: بلا یا ربنا نحب، یعنی بشک زموږ رب موږ ستا بخښنه خوښوو او غواړو یې. نو یې هغه خپل قسم مات کړي
د هغه قسم فدیه یا کفاره ورکړه او د مستح مصرف او نفقه بیرته ورشروع کړه. په ځینو روایتو کې راغلي دي چې هغه نفقه د پخوا په نسبت وردوه چنده کړه. ورونو دا قصه ډېر اوږده قصه ده، ډېر تفاصیل پکې دي. مقصد دا یو فتنه و چې یو میاشتې دوام وکړي. په دغه موده کې جهاد نه کېږي. دغه فتنې په وخت کې جهاد بند شو، د مسلمانانو نور کارونه بند شو.